عمر فاروق رضی الله عنه به ټوله شپه ګرځېده. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي، وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی از برای خدا، دا څنګه عمر دی چې د شپې زموږ بچیان چغې کړي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق به چېرته وایي، نو مدینه منوره کې هغه ورته ویلې اوس دې مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی، سر ته یې تیږه ایښې، څلوېښت ملکونه یې لاس ته، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ خط اول دلته را رسېدلی، تیږه یې سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم 10 پیرې خو دا واسکټ څنډم، 6 پیرې خو دا لمن څنډم، په شګو پروت دی او سر ته یې تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی، ویل دغه دی دا تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املا سولو، نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی، خطبه ورکوي، یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي، منګ به څه وکړو، داسې به څه وکړو. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه نه او بیا تا څه نه بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته دا ثابتوي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلک به په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره او سپین په لاره خطا که څوک لا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دي، د سهار جمع ورکوي. د خلیفه بادشاه دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونځ نه پوهېږي، نن چې څونه اسلامي بادشاهان دي په اسلامي ملکونو کې په مونځ نه پوهېږي، په کلمه نه پوهېږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي، بسم الله الرحمن الرحیم. دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راوړه. عمر فاروق رضی الله عنه پسې 40 صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد، الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه، تیاره وه په جومات کې چې څنګه یې سورت شروع کړ، دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه یې د تورې ګزار فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي. فورا یو صحابي د هغه په ځای مانځه ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي. راځه خبرې د هغه چا ته چې چا ووهه دی څه شو. هغه 40 مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه، او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېده ځان ته یې توره کېښوده او پاسه فیصله خپل ظالم فیصله. عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي، د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي. کله چې ورته شودې ورکړې، هغه شودې د ده په زخمونو راووتې، د سینې په زخم یې راووتې. نو زوی ته یې مخ ته وکړه چې بچیا مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکم.
او ورته وایي پلاره ولې؟ وایي ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې عمر فاروقه ته مرې نو زخمونو نه به دې شودې راوځي. زما د زخم نه شودې ووتې، زه نور پاتې کېږم نه. یو صحابي دی، دی په اس باندې سپور دی تللی دی، حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه راشي تر څو پورې د ده علاج وکړي. کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړی، په لاره کې را روان دي، ګوري چې یوه اوزه ده او هغه اوزه یو پاڼه یې وخوړه، پاڼې ته خوله واچوله، پردی پاڼې یې وخوړې، پردی واښه یې وخوړل. صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بېرته تاو شه، عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو. او ورته وایي ته څه پوه شوې؟ وایي زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میږې به پردی پاڼې نه خوړلې، دغې وزې پاڼه وخوړه، معلومېږي ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدلی. ای ورونو، دا خو ولاکه داسې کمزوری دین یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلکو ورپورې خندا جوړه کړې. پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به مې د امت سال وي. نن کله ټول امتي راوله په شواروز کې تا څو پیرې په پیغمبر علیه السلام درود ویله؟ ته خدای دی، ته رسول دی، ته دین دی، ته وجدان دی، تا څو پیرې درود پې ویلې؟ ورشئ قرآن کریم وګورئ، هره دغه ولې دې زما جومات کې راواخلې څونه دوړې به پې پرتې، هر کور کې هره تاشه کې راواخله دوړې به پې د پاسه پرتې وي. نه ته تلاوت کوي، نه دی زوی تلاوت کوي، نه دی ښځه تلاوت کوي، نه دی لور تلاوت کوي، نه دی انګور تلاوت کوي، نه دی زوم تلاوت کوي. په کور کې دی ښه چې په کور کې مې پیریانه نه شي. یعنې ورونو چې موږ دشتو ته وځو، سار پسې د خدای ته کېږدو او وجاړو، چغې وکولې وهو، په خدای زموږ توبه قبوله کړي. دا څه چې موږ سره کېږي دا زموږ د اعمالو دا خو ولاکه داسې کمزوری دین او دا نه په ټوکو باندې راغلی چې خلک به راپاڅېږي دین پورې به مسخرې وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو صحابي دی، خلکو باندې کرکه کوله، غټې غټې دانې وې په دې مخ باندې، تورې شونډې وې. اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چا کې چې تقوا موجوده وي خدای ته هغه ډاره. احمد، محمود، تور، سپین، قومدار، بې قومه، پیسې، بې پیسې، مالدار، غیر مالدار، بربند، ملبس، دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وایي ما ته تقوا معتبره ده چې چا کې تقوا موجوده وي. زموږ ځینې خلک هغه همدردي نه لري، هغې کې همدردي موجوده نه وي. بایزید بستامي رحمه الله د خدای یو ولي تېر شوی او داسې ولي تېر شوی چې شپه او ورځ به د اله العالمین جل جلاله اطاعت کو، د هغه فرمانبرداري به کوله. دی وایي چې کله مړ شوم، چې مړ شوم فرشتو راته وویل چې څه دې کړي، څه اعمال دې کړي؟ وایي ما فکر وکړه که ورته وایم چې منځونه مې ډېر کړي، روژې مې ډېرې نیولي، تلاوتونه مې ډېر کړي، هسې نه چې قبول شوي نه وي. راځه یو بله خبره ورته وکړه. ویل ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلی، الله مې یو ذات منلی. ویل چې اله العالمین دې منلی؟ وایي ما ورته ویل چې هو. وایي اواز راته کېږي چې هو بایسېده، یو ورځ دې شودې وخوړلې او په خېټه دې درد شو. خلک دې پوښتنې ته راغله، تا ورته داسې ونه ویلې چې خدای مې په خېټه درد کړی، تا ورته ویلې شودې مې څکلې او په خېټه مې درد شوی. تا زه منلې؟ تا به درد په ما راوړی، په شودو دې ولې اړولی؟ غلې یې کړه. دې ته توحید وایي. نن خلک د توحید نارې وایي. موږ موحدین یو، موږ موحدین یو، خدای یو منو، شرک نه کوو، بدعت نه کوو، سر نه تر خپو بیا د بدعاتو، رسوماتو، رواجونو او د غلطو کارونه ډک. موږ موحدین یو. ای بایزیده ته څنګه موحد وې چې په خېټه درد دې موږ راوستی او تا شودې ملامتوي؟ ولې تا شودې ملامتوي؟ وایي غلې شو. وایي ما چې خدای بس دا یو خبره و دا منظور نه شوه. ویل چې بایزیده په یو شي دې بخم، همدردي دې کړې. یو ورځ په لار را روانې جمع وساړو، شاه مدینه، شاه مدینه، شاه جمع وساړو، د پیشو بچیو یخنۍ نیولې و، سړو نیولې و. رپېده نن افغانستان کې یتیمان کوڅو کې رپېږي. زه په خپل کروزین کې تېرېږم، ما ته بخارۍ لګېدلې، تا څه چې دا ټیمان لاس کې په دې یخو اوبو دا موټرونه دا چا بچي دي که نه دي؟ دا سیند راوړي
د د پلار ځواني زموږ نه ښه وه، د د پلار کردار زموږ نه ښه و. هغه په دې عمل قرباني ورکړه، خپل هډوکي درکړې کړو، د وروسته د عمل قضا ده. نن بچی سوال، نن د هورې غوندې کونډه سوال کوي، تا ولې د څوک همدار چې هغه شیشه کړي چې ته ولې ساړه ستا کېږي. چا کونډه نه پوښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته دی که ستا په کور کې خس نشته. بس څه کې پاک کالي مې اغوستي دي، وتو کړي وو، عطر مې په ځان اچولي وو، مونځ کوم، خدای به مې جنت ته بوځي. ولا خدای قرآن چې وبه یې نیسي وربشه وربشه. تا خپل مزدور ته ویل دي چې ته په دې یخنۍ کې لګیا یې، تا د امټ رابټوالي ته لګیا یې دلته کار کوي، او بیا چې الټا دفتر ته درته راننوځي سترګې پې برګې کوي، خدای د خیره نه دي زما دفتر د خیره نه دي، ته دې خولې ته وګوره، ته دې د ایمان تېرولو ته وګوره. همداسې نه وایي والکه که د ځانه لګیا یم وایي که نه وایي، خدای د خیره نه دي دفتر ته مې راننوځه، ته دې شکل ته دې ګوره او دفتر ته دې وګوره. د دوه ټنګو قالینه دې هلته اچولې ده، مه راځه چې پرونه پورې خو ته هم داسې خیرن خیرن ګرځېدې د قالینې، هغه اړه خو دا اړه ته نه پېژانده، دا نن دې د کومه را پیدا کړه، غلاګانې دې وکړې، چور دې وکړه، چپاول دې وکړه. ای بایسېده په دې دې بخام د پیشو بچی سړو نیولی او کورتۍ کې دننه ایست، کورتۍ کې دننه ایست چې کله ګرم شو مر راوخته د پیشو بچی دې خوشي کړ. بس دا عمل مې دې خوښ دی، خو دغې دې بخم ګنې نور په یو شي دې م نه بخم. راځئ ورونو، راځئ چې همدردي پیدا کړو، راځئ چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو، راځئ چې خپل مصارف کم کړو، په یتیم په غریب په بېوسته باندې ورحمېږو، د هغه پوښتنه وکړو. داسې خلک به چې هغه به په څه رقم تېرو ډېر به داسې چې هغه به اوس په دې حیرانې د دوا پیسې به نه لري، نه به د غذا پیسې لري، او وایي به زه څه وکړم. نو چې تا ته خدای درکړې غوطۍ وکړه. د دې صحابي شونډې غټې غټې دي، مخې تور دی، خلکو به ترې کرکه کولی چې په یو جام به اوبه وڅښلې. راغی نبي علیه السلام ته وایي او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه، جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه، حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه. پیغمبر علیه السلام چې صحابي ته وکتل، ورته ویې جړل او بیا ورته وخندل، لاس یې پرې واچو. ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه؟ او وایي قربان چې کافرو هم خلکو به رانه کرکه کوله، نفرت به یې کوو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل، په کوم جام چې به مې اوبه څکلې په هغې به چا اوبه نه څکلې. نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شو، ستا د باغچې ګل شوم، ستا د باغ بلبل شو، اوس هم رانه خلک کرکه کوي. ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي. نبي علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي، لاړ شه فلاني صحابي ته دروازه ووهه، ورته وایي چې نبي علیه السلام رالېږلم، نور راځه ته. سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله، صحابي ورته راووت، داسې کوس پاس ورته ګوري، څنګه راغلی؟ ورته وایي نبي علیه السلام راولېږلم، راغله. وایي چې خدای ده ته وګوره، زما لور ته وګوره، اوس څه وکړو؟ ویل ته کښېنه، زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره په کار ده چې ښځه او مېړه مشوره وکړي، خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام رالېږلی، ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره رالېږلی، لور دې ورکې که نه یې ورکې؟ هغه حیرانه شوی چې خدای څه وکړو، اوس به څه کوو؟ ویل نه، زه مې خپله لور دته نه ورکړم، دا خو د رنګه تور دی، کور نه لري، خیمه نه لري، قوم نه لري، قبیل نه لري، هغه ټول پرېږده، نه دې کور لري، یو شی دې نه لري، کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې، لور مې بیا باد ته ورسره ولېږه. لور یې خبرې واورېدې راووته، مور یې شی دي ولې؟
داسې خلک ایمان تېروي، مور نه ایمان تللی، پلار نه ایمان تللی، ورور نه ایمان تللی، غیرت دې نه تللی، نه پښتو چا کې پاتې، نه ایمان چا کې پاتې، نه غیرت چا کې پاتې. ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار 4 ورځې تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي، دا پلار مور پرې نه پوهېږي. اسمان چې ورېږي شي مونږ وایو خدای باران وکړي، یا الله د تږو باران راباندې مه کوه، خدایه د تږو باران راباندې مه کوه. خیر دی که دا بل باران راباندې نه کوې مې کوه، خو د تږو باران راباندې مه کوه. موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه یو چې ته به موږ رحمت راووره. لورې راوته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې. لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي رالېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو، هغه هېڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم، ده ته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري، محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي، پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه، ته خو د هغه امتي. پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه، پیغمبر علیه السلام ته یې منې کړې. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شودو کې به اوبه نه اچوئ. یوه مور خپلې لور ته وایي لورې شودو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي، او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار. او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی. عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري، عمر فاروق به ودی نیم پولیس ته هېڅوک نشته مه کوه، اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه. نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي، که څوک خدای ومني زنا به وکړي، که چا قرآن منلی غلا به وکړي، که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي. خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور کافر په لار روان. لورې ورته وایي مورې ما ورکړه، ما هم دې صحابي ته ورکړه، ده ته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره. سړی راووته په ملا وړه بوزه لور مې درکړه، داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی. پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه. هغه ورته وایي پیسې لرې؟ وایي نه پیسې نه لرم، شی نشته. پیسې ورته ورکړه، پیسې ورکړئ. پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې یې راکړه، لاړ شه ځان ته پرې ښه کالي وکړه، ځان ته خیمه پرې واخله، کور دې پرې ځان ته جوړ کړه، په دې پیسو زه درته واده کوم. دی چې کله بازار ته لاړه، بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر یې لاس کې دی، ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړل، نبي علیه السلام غزا ته لاړ، کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي. دی وایي خدایا پیغمبر علیه السلام دې جنګېږي او زه دې واده کوم، پیغمبر علیه السلام دې قرباني وړاندې کوي او زه دې واده کوم، نه کوم. توبه. په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست، غره یې واغسته، توره یې واغسته او یو غټ څادر یې واغست، د خپل مخ نه وربوز نه تاو که سترګې ښکاره کړه، پاس باندې شور شو، غزا ته لاړ. سعد نومېده، سعد نومېده، سعد تور. کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایست. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د جنګ په دوران کې وایي قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد یې د مسلمانانو وکړ. دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعد، ما ته خو سعد ښکاري، ده ته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه، دا څنګه راغلی؟ په دې وخت کې بل طرف په کافر د تورې غزار کوي، سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را ګزارېږي. پیغمبر علیه السلام راغی، سعد یې په خپل ورون واچو، سعد لا ژوندی دی، ورته وایي قربان خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ ټوټه ټوټه وینې تېدارې وایي او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده. پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې، ورته وایي سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا، خدای په درنه راضي وي. دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نه پرېږدي، هر سړی د اسلام مخالفت کوي. د سعد خو د ځوانانو پې خپلې وینې قربان کړي، په
په دې باندې سونو خلکو خپل عینې توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم ای ساده ګیلې مه کوو پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ چې کله تېر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل څه و نبی علیه السلام وایي سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه کله چې حوره راغله ما نه شرمېده مخکې نه راتله ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړه حوره هم راونه رسېده او سعد تږی د دنیا نه لاړ دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی ان الدین عند الله الاسلام الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به بې قرباني وړاندې کېدو وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين